په دې وروستیو کې د ننګرهار هغه اوسیدونکي چې تازه کورونه جوړوي د خښتو سیمنټو او نورو ساختماني موادو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي د خښتو سیمنټو او نورو ساختماني موادو قیمتونه لوړ شوي او له حکومته د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. ما کار شروع کردیم پیش سمت ارزان بود تا قیمت است، خشت امین می تو پیش ارزان بود تا قیمت است. خواهش ما از دولت است که ریت ارزان شو، یک ذره مال ارزان شو که ما یو خانه خود جوړ کنیم. د خښتو د بټیو یو شمېر مالکین د خښتو د بیو لوړېدو علتونه طبیعي پیښې او د تقاضا ډیروالی په ګوته کوي. دغه بارانونه د بټیو ته ډیر زیات خساره ورسول، دوی دیوالونه خراب کړه، ورونه ګل کړه او هغه کوم خام مواد چې خښته وه هغه ټول خراب کړه. نو په دغه دا ټول عوامل د دې جمع شو چې خښته ګرانه شوه، ځکه چې په مارکیټ کې غوښتنه ډیر زیات وه، عرضه کمه وه، نو خښته کمه وه، پنان خښته ګران شو. دغه راز ننګرهار کې د خښتو بټیو اتحادیې مسؤل د خښتو بیې لوړېدل مني، خو زیاتوي چې دومره هم نه چې څومره خلک اوازه کوي. نوموړی وایي د خامو موادو د بیو لوړېدل او ډیر لګښت هغه لاملونه دي چې یو څه یې د خښتو پر بیو اغیز کړی دی. په خام موادو کې قیمتي راغلی ده. خښتې خامې خښتې داسې نه دي چې ته خامې خښتې واچوه او دا په پخې که یا مر باندې پخېږي. دا پلاستیک غواړي. د هفتې مخکې موږ د 3 بنډله پلاستیک راوړو 15,000 به کېدې، اوس 3 بنډله راوړو 10,000 ته رسېدلی ده. او بل دا ټولو ملکونو کې ګراني راغلې ده. دا په څه شي راغلې ده چې دا دلته نرخونه لوړ سوي. ننګرهار کې د کارکوونکو چارو رئیس د خښتو او نورو ساختماني موادو پر پلورونکو غږ کوي چې پر خپل ولس شفقت وکړي، د خښتو او نورو ساختماني موادو بیې لوړې نه کړي او که څوک دغه کار وکړي مخه به یې ونیسي. د ننګرهار ولایت قدرمن او شریف ولس ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو، دغه خبره ورته کوو چې د امیرالمؤمنین حفظه الله طرفه څخه د رئیس الوزرا حفظه الله له طرفه کوم سهولت ستاسو دپاره په حکم کې راستول سوی دی، تکثیر سوی دی، نو تاسو ته موږ ډاډ او اطمینان درکوو. د کمیسیون د طرف څخه دا درته وایو که چیرې ساختماني مواد چا په لوړ قیمت در باندې خرڅول یا بې کیفیته درڅخه خرڅولو، نو موږ ځینې نظارت کوو او تاسو ته پوره ډاډ درکوو. ننګرهار کې خلکو وروسته له هغې د ساختماني موادو لکه خښتو، سیمنټو او نورو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې ریاست الوزرا د حکم سره سم د نوې طرحې له مخې خلکو ته د کور جوړولو اجازه ورکول شوه.